یار که تاسو د یاري فلمونه کتلی نو اکثر پدې کې مونږ ته خود لیکيږي چې د یو انسان نسر کټ کړي شوی او د بیا هم ګرځي یا د یو زړاور نسر کټ کړي شوی او د داغه باوجود هم هغه د خو ګرځي خلک یاري نو که تاسو دا سوچ کوئ چې اصل ژوندۍ کې داسې نه شي نو تاسو سوچ غلط. نن به تاسو ته یو دای ساينټیست سره ملاوم چې هغه دا سیس په حقیقت کې خوندل اصل کې په 1939 کې د سوویت یونین یو ساينټیست چې داغه نوم و سرګای بروکوننکو د دنیا د ټولو غټه تجربه کړې و. اوس به تاسو سوچ کوئ چې تجربه اخر کومه تجربه نو د یو ماشين جوړ کړو چې دا غي نوم وو اټو جکټر. د یو ماشيني زړه جوړ کړو چې هغه صرف د زړه کار نه ورکولو بلکې د لنګز یعنی د پیپړو کار هم کولو او د زړه پمپینګ به هم کولو او بیا د پدغه لیب کې او سپیر راوستو او داغه د جسم نه سر بیل کړو او دغه اټو جکټر ماشين ته کنیکټ کړل او د دینه بعد چې سو شو نو هغه ډیره زیاته د حیرانتیا خبره و چې پای باندې نن سبا خلک هم یقین نه کوي. دغه د سپیسر یکدم ستر کې کولو کې اخو دی خو قتلی شروع کړل او کله چې ورته په سټک باندې دغه ټیبل وهلو نو دغه د आवाज نه یریدل هم شروع شول او صرف دانا بلکې د خلی سره ولخوا کې د اوبو ساس کې وکړل نو دغه د اوبو ساس کې سټل هم شروع کړل.